د ننګرهار عامه کتابتون ته د ایران جنرال کونسل له لوري بېلابېل ډوله لسګونه هغه کتابونه وسپارل شول چې د اطلاعات او کلتور ریاست د مسؤلینو په خبره دوی ترې غوښتنه کړې وه. مسؤلین وایي دغه کتابونه د ځوانانو د فکري رغونې برخه کې خورا ګټور تمامېدلی شي. ایران اسلامي جمهوریت کونسل چې په ننګرهار کې د مننه کوو چې موږ کتابتون لپاره د ځوانانو د فکري تنویر لپاره موږ د اطلاعات کلتور ریاست لخوا چې کوم د کتابونو لیست ورکړل شوی و هغه لیست د دماغ مطابق لیست ترتیب کړی دی او هغه کتابونه یې موږ ته نن عملاً وسپارم. دوی ته به موږ بیا هم لیست ورکوو د هغه کتابونو لپاره چې دلته ضرورت د ځوانانو لپاره هغه به انشاءالله دوی خریداري کوي او بیرته به یې عامه کتابتون ته سپاري. مسؤلینو همداراز د ایران هیواد له کونسل څخه غوښتنه وکړه چې د عامه کتابتون د الماریو میزونو د جوړېدو او یو شمېر نورو کتابونو په برخه کې هم مرسته ورسره وکړي. پر اوس کال هم څه کمپیوټرونو څه کتابونو چوکیو الماریو مرسته کړې وه او اوس هم د کتابونو مرسته وکړله د اطلاعات او کلتور د ریاست سره د هغوی د خپلې کتابخانې سره همدغرنګې د عامه کتابتون سره او آینده کې هم دوی ژمنه وکړله چې بیا به موږ د دوی سره همکاري کوو د کتابونو په برخه کې د الماریو د کمپیوټرونو برخه کې دوی نه ډېره زیاته. ننګرهار کې د ایران کونسل د دغه ولایت سیمه ییزو مسؤلینو او ولسي خلکو سره د خوب فرهنګي اړیکو له امله خوښي وښوده او ډاډ یې ورکړ چې د دوی څخه شوو غوښتنو په برخه کې به لازم اقدامات ترسره کړي. واقعا خوشحال میشم که تو محیط‌های فرهنگی رفت آمد داشته باشم. یک سری کتاب هم به رسم هدیه هایی که قبلا آوردیم این دفعه هم تقدیم مسئولین محترم کتابخانه شد. یک سری کمبودهایی بود که دوستان مدیران محترم کتابخانه به ما اعلام کردن. امیدوارم که بتونیم در اسرع وقت کمک کنیم و این مشکلات رو مرتفع کنیم. د ننګرهار عامه کتابتون د دغه ولایت د څلورمې ناحیې عیدګاه مسجد کې موقعیت لري چې په دې وروستیو کې د اطلاعات او کلتور ریاست خاصې پاملرنې او د دغه کتابتون د مسؤل د هڅو له امله پکې ورځ تر بلې د مطالعه کوونکو ځوانانو شمېر کې زیاتوالی راځي. سباون ساحل، وحدت نیوز، جلال آباد.